دغه نور هم چې کله څوک نه تطبیقوي هغه خلک سروایو نشي کولی. عمومي نور هم څه شی ده، دا د انسان بدن نه راواخله، دا د ماوې تا بدن نه په ټولو ادارو باندې دا انسان بدن په خپله یوه اداره ده، لکه د افغانستان چې یوه اداره وي. څه معنا؟ په دې بدن کې ته فکر وکړه، بدن کار کوي که نه، یا سړک جوړوي، یا یو فکر تولیدوي انسان، یا یو سافټویر ډیولپ کوي. ښه، دلته یو ټیم ورک په دې بدن کې موجود ده. که ټیم ورک نه وي انسان څه معنا؟ سږي اکسیجن اخلي د څه شي لپاره؟ د دې لپاره چې انسان دغه کوم انرژي ته ضرورت لري چې هغه کار په وکړي، نو سږي باید اکسیجن ورته تهیه کړي. وینه مواد راخلي لکه ترانسپورت ټولو حجرو ته یې لیږي، ځکه چې حجرې کار کوي. زړه لګیا د پمپینګ کوي چې دغه ترانسپورت کوي کی او عام مغزو ته هم ټول بدن ته وینه ورسوي، تر څو پورې دوی دغه حجرې د مغزو د بدن کار وکړي. اوکې، پښې ګرځي چې هغه کار ته ځان ورسوي. معده انرژي ورته پیدا کوي چې تر څو پورې دغه وینه چې کومه انرژي وړي د معدې کې دا باید هضم سي. خوله دغه انرژي ورته میده کوي تر څو معدې ته اسانه سي، هلته ورسي. او داسې ټول تاسو ځانو سره فکر وکړئ، د بدن 80% د دې باندې مصروفه ده چې دغه ماشین وچلوي. 80% د تا بدن صرف ماشین چلوي، 20% به کار کوي. بل ادارې ته لاړ شه چې یو کمپنۍ کار کوي، په کمپنۍ کې وایي دا یو بخش ته اداري بخش وایي. اداري بخش د دغې ادارې چې دا 10,000 کسان کار کې کوي، څوک د دغو 10,000 کسانو لپاره معاش تهیه کوي چې دا فایننس برخه ده. دوی فایننس جوړوي د دغو کسانو لپاره چې کار کوي چې دوی ته معاشونه تهیه کړي. بله ډله راځي دغه 10,000 کسانو کې څوک به استعفاوې ورکوي، څوک څنګه هیر کوي، دې ته منابع بشري وایي چې دا 10,000 کمیږي او زیاتېږي، دې ته کار کوي چې دا کم او زیات نه شي. بله ډله راجګېږي د دې ازرې اخلي او راخلي، څوک ازر ده څوک. بله ډله لګیا د دې 10,000 کسانو ته کارونه پیدا کوي چې څوک څه کار وکړي، لایحې وظایف ورته جوړوي. بله ډله راجګه سوې ده چې دې کې څوک منیجران دي، یو ته وایي ته دا وکړه. خو لنډه دا د ټولو ادارو 80% په دې لګیا ده چې ځان جوړ کړي، ځان وساتي. ټولې دنیا کې 10-10% خلک دغه ادارې د هغه کار لپاره کوم چې هغه غوښتونکی کار د 10% یا 20% خلک هغه اصلي کار کوي، نور ځان جوړوي. چې ځان جوړ نه کې ته آوټپوټ نه لرې، که سږي دې فلج سول ته کار ځکه نشي کولی چې تا اداره فلج سوه، تا دغه اداره چې هلته دې فکر ورباندې کاوه او سافټویر دې په ډیولپ کاوه د سږو له وجې نه چې سږي اوس اکسیجن نشي ورکولی، بس فکر له منځه لاړ. که معده دې فلج سوله، که زړه دې فلج سه، که سږي دې فلج سول، دغه کوم کسان دا کومکي اعضا دي چې بدن ته کومک ورکوي تر څو پورې حتی ماغزه کومکي اعضا دي چې کار کوي، چې ماغزه فعال نه وي کار نه کوي. که د اچ آر ډپارټمنټ دې له منځه لاړ، د اکاونټنټ دې له منځه لاړ په ادارې کې، اداره خپله د اډمنسټریشن د ادارې دې له منځه، یونټ له منځه لاړ، کار نه کېږي. انارشي رامنځته کېږي. 3 ورځې وروسته څوک وایي زه معاش نه لرم، کار نه کوم، څوک خپل کار. د ما او د تا مشکل دا ده چې زه همیشه په دغه غږېږم چې ما او تا باډي نه لرو. ما او تا وایو چې باډي نسته خو کار دې وسي. څنګه کار وکړو؟ ما او تا په سږو باندې سړک جوړو. سږي درته وایي زه یوازې اکسیجن درکولی سم، که ته په ما سړکونه جوړی نو ښه خبره ده زه مړ سم. ښه غوږ ونیسئ، تر څو پورې چې ته خپله باډي جوړه نه کړې او دغه باډي دغه انسټیټیوشن یادوم، کوم انسټیټیوشن او دغه انسټیټیوشن باندې به ته 80% د تا د بودیجې مصرف باندې باډۍ باندې کوې چې دا باډۍ ته سسټین وساتې. باډي دې چې له منځه لاړه ته نور کار نشې کولی. نه یوازې دا چې کار نشي کولی، بلکې دا باډي دې په خپل منځ کې یو بل سره خوري.
کله چې په دې بیا بدن ته لاړ شم په بدن کې چې کله د هورمونونو امبالانس رامنځته سي د اعصابو امبالانس رامنځته سي د معدې امبالانس رامنځته سي دوی خپلو منځو کې یو بل سره خوري همدې ته مرض وایي د پاتولوژیکي حالت ده وایي څه وسول یو هورمون زیاتیږي بل کمیږي خپلو منځو کې ټکر سره کوي درز زړه اټیک په راشي سړی مړ شي اداره له منځه لاړه چې اداره له منځه لاړه سړی مړ شي د ما او د تا په هیواد کې هغه اداره چې دغه سیستم به جوړ کړي او رنې کړي دغه اداره له منځه تللې ده زه تاسو ته وایم چې دغه اداره جوړول غواړي تر څو چې دغه اداره جوړه نه کوي دغه ملک تاسو چې وایي چې موږ جوړو دا نه جوړیږي دا ملک نه په Everybody, استخباراتو it is now جوړیږي time for Tallah against the idea. ته لاندې کښېنه دغه ملک که جوړوي تاسو به اول دغه اداره جوړوي کومه اداره دغه اداره چې دا ملک جوړ کړي ها دا جمهوریت هم نه ده دا اداره که موږ وایو جمهوریت جوړ شو تا مخکې ډېره ښه خبره وکړه جناب صدیقي تا وویلې چې دغه امریکا کې ایون جوړه هم ده بیا په زرګونو تینګ ټانکونه دي ولې سسټینیبیلیټي پراسپریټي سسټینیبیلیټي او مخکې تللو لپاره که امریکا یو کال پروډکشن ونه کړي د دغو تینګ ټانکونو او د دغې ادارې چې د اداره سسټین وساتي یو کال نه په ګارنټۍ د امریکا یو میاشت د افغانستان غوندې سي دوی د پروډکشن بند کړي نه د تینګ ټانکونو کې کار کیږي نه د طرحې جوړیږي نه د چار کیږي او نه د خپل امریکا چلی دا د امریکا کوم بنسټ چې جوړ ده په دې د سرمایه گذاري بند کړي دا سره پاشل کیږي امریکا کې کورني جنگونه شروع کیږي بل اخر امریکا په 500 ملکونو بدلیږي امریکا په خپل دغه خپل پیسې 80% په دې باندې مصرفوي چې د خپل اداره جوړه کړي کومه اداره د اداره کار نه کوي نه اداره سرک کوي نه بلکې دوی د 80% پیسې په سرک نه لګيږي په انټرنیټ نه لګيږي په دې لګيږي چې څنګه دغه کوم ساختار چې دوی لري دا سسټین وساتي هغه ساختار چې تی نه لري هغه ساختار چې نه لري دا طالب ساختار نه ده حتی جمهوریت ساختار نه دغه ساختار بچی کوي دا ساختار به ګلبدین مدیریت کوي دا چیز یې غواړم دا ساختار به اشرف غنی مدیریت کوي دا ساختار به فیضان مدیریت کوي دا ساختار به تا زبه مدیریت کوي دا ساختار به تا پارسی او پښتو مدیریت کوي دا ساختار به تا لپاره او اتیا سره کې 100 میلیونه ډالر لري اتیا میلیونه په دې لګي چې دغه ساختار چې فیضان مدیریت کوي پښتو پارسی مدیریت کوي دې باندې به لګي مونږ فکر کوو چې دغه 80 میلیونه ډالر مونږ بیا ځای لګو ځکه چې مونږ خدای له په محقق باندې مصرف کړی دا مونږ له په ګلبدین مصرف کړی دا خو له مونږ په هیبت الله مصرف کړی دغه 80 میلیونه ستولګي او زری جوړ کړل مونږ حتی ګلبدینی مې بدلوا مې وزن مې بدلوا ټول دنیا ګلبدینان لري ټول دنیا هیبت الله ګان لري ټول دنیا فیضانان لري مګر فیضان په فیضان بودن کې مدیریت کړی ګلبدین په ګلبدین بودن کې مدیریت کړی او ورو کار پکې کدوې پیږي چې د ګلبدین دغه وجود د مال لپاره ډیر زیات مفید نه ده د پلان جوړی چې زه به 15 کاله په ګلبدین داسې کار کوم اول کار به دا په کوم چې ډیر ماته موزیر تمام نشي دې ته به طرحه جوړه شي زه څنګه ګلبدین مدیریت کوم چې موزیر تمام نشي او په دغه پروژې 100 روپۍ لګیږي مثال چې دا د ګلبدین مدیریت لمنځه لاړ شي 15 میلیونه څه کار وکړي دغه صدیقي چې علمي بخش اغم لري بڼه په شان وسر خلاصيږي او دته به وظیفه زور کوم ته لاړ شه د نو خو سکرټر په په توګه افغانستان کې باندې تا څه وکړو ما د تا مور غوله دا کوسکا تا مور می چې غوله ماغه کار مې په بوس پوره وغه مې وک نور چی را باندې کوي کو یو کار را باندې په وخت کې وکړي ټول خو نه سم کوي آفرین دغه کسان چې ما سره دغه د هوست او کوستان ملک بنه جوړیږي پلار به هم جوړ کم انتر بنتر کې سره لمن زولي ها ګوري زه ګلبدین ته وایم چې ځان سره وس طرح جوړ مکنه زه د ګلبدین ملکوم نه حکم دغه صدیقي خالد صدیقي د توان څومره معاش لري دی وای چې زه خو $8000 د میاشتې ګټم اوکې اته $1000 معاش څه او ته بلار شي زه تا ته زمينه سازي کوم د ګلبدین سره به کار شروع کی
ښه غوږ ونیسئ. نو ګلبدین پیږي صدیقي $1000 معاش لري او نو صدیقي ماته ویلی شي چې زه هلته کار نه کوم. دا زمینه وځي د ساختار کار دی څنګه یې برابره کړي. صدیقي به ځي یا به باډیګارډ کېږي له ګلبدین سره یا به سکرتر کېږي یا به په دفتر کې ورسره کار کوي. دا به موږ ګورو موضوع ته. په دې صدیقي باندې دا ګلبدین زه داسې درته مدیریت کوم تا ته به همداسې به صدیقي غوندې څو نور کسان هم هلته ناست دي. دا ګلبدین به سبا ته اعلامیه زه به تاسو هم چې اوس ګورئ د صدیقي له امله ګلبدین سبا ته اعلامیه ورکوي او وایي چې پاکستان مردباد 2 کاله وروسته. که یې ورنه کړه ما پروژه ناکامه ده. هغه ده اوله کې مزیر و بیرته مې دغه مزیر توب نه صفر ته راکړه صفر نه مې مثبت ته بوته. دا خلک کارونه کوي لګیا دي. دا پروجیکټ دي. د دې پروجیکټ لپاره باید ته کار وکړې. داسې نه مردباد ګلبدین تا ښځه ګلبدینه تا مور ګلبدینه ته د خره زوی ته کساب یې بل معامله خلاصه. ګلبدین وایي صحیح هسې نه مې مور و خور نه پرېږدئ سبا ته بیا دا کار کوم. عین رقم د خللای ام رقم د محققای ام رقم د بل ام رقم د اشرف غنی دغه دوبۍ کې څنګه درته مدیریت کړم. د امرالله صالح څنګه مدیریت کړم. تاسو وایئ دوی ولې ایسای مدیریت کړي. ایسای دغه شی لري دا زه درته وایم. دغه عین کار چې ما کاوه د ایسای ګلبدین ته یې صدیقي ونه لېږه دغه نور یې ورولېږه. نورو کوچیو دا اوس پورته راختلی دا ایسای هایر کمال ته ورولېږه. دغه ایسای خپلو خلکو ته وایي چې په ګلبدین سبا لیکم چې پاکستان خرابېدل د اسلام خرابېدل دي. چې ګوري 2 هفتې وروسته ګلبدین دا شی ولیک. ګلبدین دغه شی چې لیکي دا انسان د روباټ نه ده. د ده په مغزو باندې 50 کاله کار روان ده. څو کاله 50 کاله. دا د تا زوی و. دغه ګلبدین د تا زوی ده. دا یو وخت کې 15 کالو ځوان وړ کوي لکه داستانکزی لکه ساپای لکه وطنجار. دغه 14 کلن چې دومره استعداد یې لاره چې دنه ګلبدین جوړېدی شي. دغه 14 کلن اینوسنټ و. دغه اینوسنټ تا ونه ساتلی او د دغه اینوسنټ ماغزه چې سپینه ورکه وه د دې په عوض چې د له دې انرژي نه تا ګټه اخیستې وای له ده نه د ګلبدین په ځای باندې شاه زمان الرحمن جوړ کړی وای دا تا ونس کړی. ته فیل په خپل کار کې. ته د یو افغان د یو ملت په توګه فیل یې. ترکه یو سړی و. حافظ الامین یو سړی و. ډاکټر نجیب یو سړی و. اشرف غنی یو سړی ده. فیضان یو سړی ده. ایکس یو سړی ده. ته یو سړی بل یو میرمنه ده. موږ ټول چې کله د دنیا ته پیدا کیږو څنګه چې د ایمان په مورد باندې وای موږ له سپین کاغذ سره پیدا کیږو. دغه سپین کاغذ ده چې سیاهي لیکل په وکي پنجابی لیکل په وکي هندو لیکل په وکي پښتون لیکل په وکي دا لیکلو ته آماده ده. دا چې تا په قلم کې خط نسته ته لیکل نسی کولی ورکه د تا ده او بل کس سره توش قلم ده راځي او لیکل په کوي ته ځان سره وایي زما په قلم کې ولې خط نسته. ته دا مه وایه چې دا د ما هره ورځ تا په دې دعوه ده چې کتابچه د ما ده لیکل کې ایسای کوي کتابچه د ما ده لیکل کې امریکا کوي کتابچه د ما ده لیکل کې روسیه کوي کتابچه په دې باندې دا اتیا کاله را باندې تېر کړ. و آیا ته پیږې ته فکر کوي دا د خپلې کتابچې نه هغه کوي شکایتونه کوي و کتابچې ته ولې دا د پلان کې قلم چې تا باندې خط کوي ته یې پرېږدې. آیا ته یې کومې کتابچې ته ویلی شي چې قلم در باندې خط کوو ته ورکې یا کتابچې ته دومره انرژي پیدا کړه چې دغه قلم پرې نه ږدې چې تا باندې خط وکړي. کتابچه درته که دغومره ووایي چې اوکې د ده خو نه پرېږدم او دا د ما وسم نه کېږي ته څه تندر ویلی چې لیکل را باندې وکړي. ته څه ورته وایې. ته ورته وایې زه قلم زه خط نسم کوی. ته ولې خط نسې کوی. ته ولې په دې کار نه کوې ځان کې رنګ واچوې. ټول عمر به په همدې باندې لګیا یې چې ما په ورقو باندې نور څوک خطونه نه کوي. د ما هیڅ هغه نشته ده. د ما ټوله مبارزه دا ده زه خپل قلم کې رنګ واچوم. یو خپل قلمونه ډېر کم. دوه خپلې کتابچې تیارې ډېرې لرم په خپل قلم په خپلې کتابچې کې لیکل شروع کړم. ما چې دا ورقه ډکه کړه بیا خلک په ډکو ورقو باندې کار نه کوي. په ډکو ورقو کې خلک لیکل نه کوي سپینو پسې ګرځي چې تا نه سپینې ټولې پاتې دي همسایه مجبور ده چې دا ډکه کړي. وزیر اعظم دلته تاسو ټولو ته وایم چې و خلکو
دغه کار چې دا زی کوم دا د انسان د یو انسان کار نه ده، دا د ادارو کار ده، د انسټیټیوشنو کار ده چې دا کار وکړي. متاسف یم نه لرو. زهر خان دا کارونه داسې ادارې جوړې نه کړي. داود خان سر وخوړ. زهر خان نه مخکې د خود نادر خان دغسې سر وخوړ. له هغې نه مخکې د امان الله خان دا توره نه وه کړې چې بچې زکاو ته دا شی پرېښود. خو له همدې نه ایسته ورځه حبیب الله خان ته دې ورځه تاسو پوهېږئ امیر عبدالرحمن خان دا معامله را شروع کړه، یو رقم خو سلسله قطع شوه. دا زهر خان په وخت کې چې امنیت جوړ د عبدالرحمن خان راوستی و د امنیت. زهر شاه ټر دې کوم 40 کاله پاچاهي نه سوه کولی چې هغه وخت کې دغه قتلونه او دغه شیان نه وی سوي. خو څه کاله وروسته هغه خلک دومره سوي وو چې لا ساه اخیستو ته برابر او د زیاتګۍ راغله. په هر حال چې وخت مو په ځای نه کړم، تاسو ته دا 300 کلن کار پاتې ده. تاسو خبرې دا لار چې درنه ورکه ده دا 50 کلنه نه ده. 300 کاله یې ماته یاد دي. ته 300 کلن بیا د بیرې ما پې غول به پاکه، ته به 300 کلن غول پاکه، تا ته دومره غم در په غاړه ده. موږ ولې لیوني سو؟ موږ ځکه لیوني سولو، زه شخصا ولې لیونی یم او زه جوړ نه یم. زه ځکه لیونی یم چې د بستم ملک د 300 کالو غم دی یوازې د ما په سر پروت ده. تاسو باور په خدای وکړئ چې موږ کې دومره پوټینشل او انرژي شته چې په یوازې ځان د هر یو دا مسؤلیت مو په ځان اخیستی، په یوازې ځان د 300 کالو غول د یو بسته هیواد چې هغه لوی افغانستان هم ورسره یو ځای که چې 1 میلیون کیلومتر مربع ساحه کېږي. د 1 میلیون کیلومتر مربع ساحې د 120 میلیونو انسانانو د 300 کالو غم د موږ په مغزو کې پروت ده. او ما ته دلته یو څوک راوخي چې دا حل که نه، زه ورته وایم چې وروره ما ګیب اپ کړی. ګیب اپ پیژنئ؟ زه د حالاتو ته تسلیم یم. کله چې انسان تسلیم سي، تاسو د تسلیمانو په هغه پیږي تسلیم څه ته وایي چې کله ته تسلیم سوې بیا د ښې ځوانۍ هغه نه کوي دعوه. سوالګر ولې سوال کوي او نه شرمیږي؟ او موږ مثال وایو چې موږ شرمیږو. سوالګر تسلیم سه حالاتو ته، سوالګر به نه ملامتوي. کله چې انسان حالاتو ته تسلیم سي دی سوال کوي. د چا نه؟ د انسان نه. او تاسو د سوالګر هغه لیدلې، تاسو د سوالګر خوله لیدلې چې کله سوال کوي، سترګې مو لیدلي. دا ورته چېرته سوالګر درته مخې ته راغی، لطفا تاسو به د یو ریسرچر په توګه د سوالګر د مخ فیچر ته ګورئ چې دی په کوم انداز تاته لاس نیسي. خوله به یې چینګه وي، سترګې به یې خمي، لاس به یې مړي، په ملا به کوپي، ځوان به وي او په ډېر غږ به ډېر عاجز وي او درته وایي به چې د خدای په رضا دغه حالات. دا خبره پرېږدئ، دا حالت د څه معنا لري؟ دا د تسلیمۍ معنا لري. ولې سوالګر بد ده؟ ځکه خدای پاک تا ته وایي چې ته به نه تسلیمېږې، د خپل ژوند ته به دې نه تسلیمېږې. او چې ته تسلیم سوې، تسلیمي په نامه د خودکشۍ خور او ورور ده. د خودکشۍ اول شی تسلیمي و دغه حالاتو ته ده چې دویم قدم کې ته له سوال نه وروسته ته باید ځان مړ کړې. دا د تا دویم قدم کې خودکشي راځي. او خدای پاک وایي چې نا امیدي د ما د بندګانو لپاره زه نه بخښم. ته نا امیده باید نه سي. نو دی چې دی نا امیده سي، سوالګر ته وایي چې دی خرز وایي د مردګا زوی دی درته وایي صحیح. ولې؟ رقابت نه لري. کله چې انسان له رقابت نه په ژوند کې ولوېده، دی ویلیو نه لري، ارزښت نه لري، بل شی نه لري، حتی تر دې چې انسان ته وایي چې ما ته لږ مړۍ راکړه. پوهېږئ؟ اوس زه کوم حالت ته رسېدلی یم؟ زه د ژوند سوالګر نه یم. ژوند ته زه نه یم تسلیم. زه په سیاست کې سوالګر شوم. زه په پالیټکس کې زه سوالګر یم. د یو فیضان په نوم باندې زه له ډېره عقل نه سوالګر سوی یم، زه له ډېرې مجبورۍ نه سوالګر سوی یم او تلاش کوم لګیا یم، تلاش کوم. مګرم زه د خپل ځان ته چې ګورم، د حالاتو ته ګورم او خپل ملت ته چې ګورم، ما ګیب اپ وکړ او زه 14-17 کاله کم از کم په دغه غم کې ننوتی یم. بیا که سړی تسلیمي نه تسلیمېږي، ځکه چې هغه بیا کوي
هغه دغه محاسبه نشي کولی. څوک چې اصلي محاسبه وکړي هغه تسلیمیږي. که زه د ماموریت لپاره کار کوم انسانان چې افغانستان جوړوي هغه ټول تسلیم دي. تاسو نه پوهیږئ. کوم چې ځان لپاره وظیفې ګوري هغه نه دي تسلیم. دا څوک چې منډې رامنډې وایي دوی ځان ته وظیفې ګوري. څوک وزیر کیږي، څوک رئیس جمهور کیږي. خدای دې وکړي که دغه وزارت او دغه ریاست جمهوري د آیسای لخوا نه ورکول کیږي، که د امریکا لخوا نه ورکول کیږي، که د روسیې لخوا نه ورکول کیږي، که افغانستان کې جوړیږي که نه کې جوړیږي، خدای دې پکې رئیس جمهور، وزیر، والي بړ واوسیږي. او دوی هم دا منلې چې راځه 5 شپې دې کې تېرې کړه. دا خلک نه تسلیمیږي. دا د مرګه پورې له دې سیاست نه لاس نه اخلي. ولې؟ ځکه چانس شته دی چې یو څوک یې وزیر کړي. زه وایم او ما دا څو وارې ویلي، د ما چانس شته چې وزیر سم، د ما چانس شته چې زه رئیس جمهور سم. دا چانس زه وینم. تاسو یې وینئ که یې نه وینئ. خو دا دلته چې زه به د تا په سر باندې د تا په واسطه باندې ملت ته رئیس جمهور کېږم که د ایکس وای زیډ ایجنسیانو په تروبه کېږم، دا پوښتنه ده. ما ته دا مهمه ده، خو هغه بل د ما رقیب ته نه ده مهمه. هغه وایي چې ما ته مڼه په کار ده، کله ولي، کله خرولي، کله چناری، کله توتی، د ما مڼه په کار ده. زه وایم د ما مڼه په کار ده، خو له مڼې نه به ما مڼه په کار ده. زه اصل د مڼې باید وپېژنم چې له کوم ځای نه دا مڼه راغله. مثال که چېرته تاسو ما نتیجې یو ځای ته رسوی سئ، زه ګیب اپ نه کوم. خو که ما ایجنسي یو ځای ته رسوي، زه والله بله که دروغ درته وایم او ایجنسیانې ما رسوي، که زه کمیټمنټ ورسره وکړم، نو زه داخل ته لاړ سم. د ما هدف خو معلوم ده چې افغانستان جوړوم. که چېرته زه هلته افغانستان جوړوم او ما ته هلته شیشه کې ببۍ او بلاګانې ځان ښکاره کړي چې هی what are you talking about؟ ما په تا باندې 10 میلیارده ډالر سرمایه گذاري کړې. ته څه شی کوې؟ دلته دا خو د ما ملک ده. وایي سو واټ؟ who the hell am I؟ زه څوک یم؟ تاسو نه دي لیدلي. دا رقم ته درته ښکاره کوي. وایي یا سم سه یا به انتر بنتر سې. زه پوهېږم نه سمېږم، چې نه سمېږم چې کېږم انتر بنتر کېږم، بې عزته کېږم، بندي کېږم، مړ کېږم، د خدای په کار ککړ کېږم او بېرته چې کېږي بېرته دا رقم ته داسې سم راته جوړی چې تاسو ټول به وایئ او دغه فیضان خو به دومره خبرې کولې زه داسې کوم. دا خو لوی خاین و. خان راجکس مړې کولې مړ که. ځکه یو مو له شرابو سره ګیر که، بلې په ار کې زناوې کولې، بلې شرابونه راوړل، بلې دا په افغانستان په پاکستان او په هندوستان خرڅاو، بلې دا کول، بل دا کول. خان خو ژوندی ده. خان راغی انټرویو ورکړه چې دا د خره زوی خو ما مردار که. په دغو شیانو مې ونیو. چون استخباراتو ډېر قوي دي، پیسې هم لګولي. 2000 کسان نور دي دا خبره تاییدوي چې دا رښتیا وایي. په تاریخ کې د خره زوی سوم او له کورنۍ سره مړم سوم او بېرته راژوندی کېږم هم نه چې تاسو ته وایم چې داسې نه و داسې و. او که راژوندی یم سم د ما خبرې ته غوږ نه نیسئ. ما باندې دا په دغه لږ عمر کې تېر سول. هم مې تاریخ وغوایسه، هم زه وغوای سوم، هم تباه سوم، هم برباد سوم، هم مې چې ونه کړل. د څه شي له وجې نه؟ د تا له وجې نه. نو دومره د کامیابي مې په دې انجام بدلیږي. ناکامي خو بیا نه د خدای په کار کې کړم. سټیل زه راسم دلته سیاست وکړم؟ نه. دوه خبرې دي. دغه د سړي د خبرو هغه زه پېژنم، د هغې خبرو دغه شو ته زه برابر کړم. دوه خبرې دي. یو، دا باقي عمر مې په لهو لعب تېروم او پکې خوشحاله یم. دومره کار کوم چې د کور مصرف وګټم. یو، که یو کال ژوندی یم که 50. دا د ما د ژوند هدف ده. زه خپل هدف ما ځان ته ټاکلی فیض الله، داسې نه دی زه بې هدفه یم. د ما هدف دا ده ساعت تېرول. که مې سپیس کې ساعت تېرېږي دلته یې تېروم. زه په سپیس کې نه یم. تاسو فکر کوئ دا چېرته ده، بل چېرته ساعت تېروم چې سپیس کې نه وم پوه شئ چې بل چېرته مې ډرامه جوړه ده. دا ما هدف. د ما هدف کې نور ما سره ګوتې ډېرې مه وایئ. که د تاسو هدفونه بل شي دا ځای مو غلط کړی، ځئ لاړ شئ خپل هدفو ته لاړ شئ. که بیا او داسې پوخ مې کاغه نه ده کړی ګیب اپ. لګیا یم روزانه تاسو په ذهنو کار کوم. که تاسو چېرته بیا یو کس ته ضرورت لرئ چې تاسو له دې
بمبسته کو ګمبست نه وباسي. زه یوازینی سړی یم چې تاسو ته ګارنټي په محکمې کې در کوم چې تاسو افغانستان له دې جنجاله زه درته باسم. ایسای دې ټول زور وکړي، امریکا دې ټول زور وکړي، ایران دې ټول زور وکړي، روسیه دې ټول زور وکړي، چین دې ټول زور وکړي، په داخل کې د بدماشان ټول زور وکړي، پښتو پارسي دې ټول زور وکړي، تاسو ما سره ودرېږئ. ټولو ته وایم زورونه مو وکئ، دغه د زور په مقابل کې چې عقل موجود وي او ته دا زور خنثی کول دا داسې معنا لري لکه یو کس تا باندې میزایل را شاټ کوي، تا په مقابل کې رادار ورته لګولی، د ده موزایل چې راځي چې رادار ورته راسي ترک موزایل په هوا کې خنثی کړي. دغه عقل د زور په مقابل کې رادار ده او کمیټمنټ او ټرست. یو حق را باندې لرئ، بل حق نه را باندې لرئ. په محکمې کې چې کله خط در کوم، د خط په آخر کې به دا درته ووایم چې د الله په ذات هم قسم درته خورم یو مسلمان په توګه، په قرآن هم قسم درته خورم. هغه قسمونو لیست تاسو جوړ کړئ، اخلاقي، مذهبي، پښتو ټول، او دا را باندې تکرار کړئ، ریکارډ یې کړئ او لاندې رانه امضا کړئ چې په $1 تریلیون باندې د افغانستان په سر معامله نه کوم، په 1000 تریلیون ډالرو باندې د افغانستان په سر معامله نه کوم. دوه، او چې نور کاغه چوکۍ کبلی چې زه په دې خپل هدف کې روان یم او بیا مې څوک د تاسو نماینده یم، څوک مې وزني، بیا مې د مړ کړي، بیا دا مرګ هم غواړم. بیا خو به ته پوهېږې چې ما لپاره مړ سه، حد اقل هغه دنیا به مې هم ښایي، ځکه چې خپل حق ته جنګېدلی یم، په دې دنیا کې به مې په تاریخ کې نوم لیکلی چې دلته یو کس و د ملت لپاره مړ سه، بیا مې د مړ کړي. بیا که راته ووایي چې دلته $1 تریلیون دي او دلته مرګ د کوم اخلي، زه ورته وایم چې بچو زورت د کمرت، تاسو خبروم چې ما ته دا رقم اختار راکړل سوی، کسان هم دغه طرف نه دغه ګرین هغه راغلی، زه مړ کېږم نو ما نه وروسته پلانکی هغه سرکل به مې خبر کړی، ګو اهیډ، د ما غوندې باید 5 مړه سي تر څو دا عمل جوړ شي. ما غوندې 5 چې مړه نه سي نه جوړېږي، ما به مړ کړي، ما نه وروسته به دا صدیقي راسي، وطنجار به راسي، پیر به راسي، خو هغه به موږ هلته سره ټاکلی عین رقم کار به کوي، هماغه رقم شی چې ما امضا کړی دی به امضا کوي، خو موږ به سره پېژندلي. 2 کاله بعد به هغه مړ سي، بل به راسي، 1 کال بعد به هغه مړ سي، بل به راسي، چې 5م تر څو مړ کېږي افغانستان به د لوی افغانستان یو تا به جوړ کړی. که دا کار ونه څه راسه په قبر باندې مې هلته بېتیازې وکړه، شروع یې له ما وکړئ، ما په مړ کړئ، استخبارات مې د په چا نه مړ کړي، ته مې په مړ کړه. دا نه کوم چې استخبارات سره جاسوس سم او بېرته په همغه باندې ځان مړ کړم. او دا درته وایم دا خلکو ته زه ولې وایم، زه لیونتوب نه دا خبرې کوم، ما په سر خاورې دوړولي. دا خلک چې وایي په ځان لیونی دی، رښتیا لیونی یم، په خپله ګټه او تاوان نه پوهېږم. ما ته دغلته دغه سپېس کې هم خلک وایي ته په سیاست نه پوهېږې، رښتیا وایي، زه په هېڅ سیاست نه پوهېږم، کوم سیاست چې یوازې دې لپاره د زه وظیفه پکې واخلم. دلته هغه پاچا لیوني پاچا راته ویلي مل دغه استخبارات ما سره ولې کار نه کوي، هغه وایي زایل وایي، تا باندې وایي باور نه کوي. مل څوک را پیدا کړي، تاسو وایي څوک به وایي که به نه وایي چې ما ته هم لږې پیسې راکړي، او تا باور نه کوي چې دا ال وایي. آیا تاسو څه فکر کوئ چې زه دومره بې عقل یم چې زه راز نه سم ساتی؟ یعنې انسان چې دومره بې اعتماده، بې باوره او بې ټرسته اوسېږي چې یو څوک دې ورباندې خپل د راز باور نسي کولی، دا انسان هم ځان ته ژوندی وایي، سیاستمدار پرېږده، دا یې ځان ته ژوندی انسان وایي. د دومره ځان ته چې زه خپله ویښار وایم، د دومره عقل، فکر، احساس، ښه او بد باوجود به زه د یو انسان راز نه ساتم، د یوې ادارې راز به نه ساتم. پوهېږئ، هر وخت کې چې انسان دومره کمزوری، بې وجدانه، بې ضمیره، بې عقل سي چې د یو چا راز نه ساتي یا یې نشي ساتلی، دا انسان مړ ده. د سره نه باید تجارت وسي، د کس سره نه باید خیښي وسي، د کس سره نه باید ملګرتیا وسي، ځکه دا مریض ده، مریض چې دا مریض، او مریضان چې دي دا مبرا دي له دغو ټولو شیانو نه. هغه که کوم کار کوي سبا ته دعوا هم نه ورباندې کولی شي، درته وایي چې وروره خو دا مریض و، نو مریض باندې تا ولې دومره ټرست کوو؟
غوږ ونیسئ، ښه غوږ ونیسئ. تاسو پوهېږئ نن به بیا درته یو بله غوره ووایم. زه د قرآن باندې قسم درته خورم چې د ما په زړه او د ما په مغزو کې 1 میلیارد کیسې دي. څو؟ 1 میلیارد. شخصي، د وطن، د خلکو، د میرمنو، د سړیو، د افغانستان، د دنیا. 1 میلیارد کیسې دي د ما په ذهن کې. شراب خورم نه چې نیشه سم او دا وکم، او دا باید ما کړی وای. شرابو کې یوازینی کمال دا ده چې شراب تا بېهوشه کړي، ته هغه شیان دي چې په زړه دي هغه خلکو ته وایه، ځکه چې ته ځان نه سنسور کوې. ماغزه خو ډېر ګنده شی دی، ماغزه تا سنسور کوي. شراب چې وخوري هغه د سنسور برخه دی، نیشه سي، مړه سي، ویده سي، ته بې سنسوره خبرې کوې. همدغه وجه ده چې اکثره هغه انسانان شراب ډېر خوري چې هغه ډېر ډیپلوماتان دي، ځکه د ډیپلوماسۍ له امله دی نسي کولی چې خپله خبرو کې شرابو کې کوي. بس ځان په غم واړئ. دغه کار زه نه کومه چې دا زړه مې تس کم، بیا که زه نه یم چې دا زړه تس کم، او دا رقم کس زه په ژوند کې نه وینم، نه سته چې یو کس ما لرلی ما دا زړه ورته تس کړی وای. یو، او دا د بدبختۍ هغه اخري علایم دي. دا د بدبختۍ دومره اخري علایم دي چې ته یو کس ونه لرې چې زړه ورته خالي کړي. پوهېږئ؟ دغه خلک چې د نجونې بالخصوص دوی په خپلو ستیانو کې یا په خپلې زړه کې دا وایي، په انګریزي کې هم دا شی شته چې داسې یو څوک نسته چې اوږه راکړي او زه ورته وزاړم. مېرمنې چې دي نارینهو په اوږو زاړي. ځینې مېرمنې چې دي دا د ورور او د میړه یا د زوی ارمان چې کوي، بیا وایي حتی یوه تسه اوږه نسته چې زه ورباندې وزاړم. پوهېږئ؟ په سیاسي لحاظ باندې او په شخصي لحاظ باندې هر څوک چې یو ځای لرئ چې دا خپل زړه ورته خالي کوی سئ، تاسو څوک یې؟ تاسو بختور خلک یې. دا ډېر بختور انسانان دي. او دا هم درته ووایم چې ما ته به سلګونو کسانو زړلي. د ما خپل مشکل دا چې دوی راغلو دا هم ما ته راواچول سو په غاړې کې، اخلاقي مسؤلیت یې راواچو چې داسې مشکل کې یم، اخلاقي مشکل ده، او تا ته یې وایم، بل چا ته نه وایم. هغه چې ما ته وایي ما خپل بوج خپلو دوی مې په غاړې کې راواچو. وزې چاته ووایم؟ زه هم باید ځای ولرم. تاسو ما ته کس پیدا کړئ، زه ورته ووایم. مېرمنې ته یې ووایم، مور ته یې ووایم. ځینې خو داسې دي چې ځینې کمزوري کسانو ته ووایم چې زړه یې چاودېږي. دا خو ډېر زیات نور جرأت او زړه غواړي چې ته دا دومره غمونه څنګه په یو چا باندې وراچوې. یو ټن راواخله په 50 کیلو سړي او ښځې باندې ورواچوې، دا خو چخپیتۍ. دا د هر چا کار نه ده چې ته باره خبر ورته کړې. ما سره په کور کې همیشه دا جنجال چې ته دا کیسې ولې نه کړې. ته یوه کیسه نه وینې، ته یو خبر هم نه وینې چې ته موږ سره ووایې چې دا داسې اصول، دا داسې اصول. چټي هغه ډغه راته کوې، اصلي خبر نه کوې. د ما په دې تجارتونو کې په افغانستان کې د کنسټرکشن کمپنۍ مې لرله، ما پسې بداورونه او دا ټول لګېدل چې ته موږ ته کیسې نه کوې. یوه د ما ورته ویم مامې کوئ، کیسې کوئ، تاسو خوشحاله اوسېږئ، ګرځئ، مزې کوئ، زه هم در سره خاندم. د ما کیسو کې ولاکه تاسو خو خیر ووینئ، خو همداسې پرېږدئ چې زه هغه کوم وایي نه کیسه دلته درته نه کوم. یوه دانه مې ورته وویلم، همدغسې یوه موضوع ده، بېګا شپېن چې دا 2 بجې زه غږېدم داسې کیسه وه، او دغه یوه هفته پکې ګرځم. وایي نه به یي ملو دغسې چل سوی. وایي دا ته څنګه زر ویده کېږې؟ پوهېږئ 2 کاله مې کور خوب تښتېدلی و. ملدیو مې درته وکړه، نور یې مه راباندې کوئ. په قرآن کې لا تر اوسه له هغه ټروما نه وتي. پوهېږئ؟ اوس به خلک وایي دا ته څوک یې چې دا رقم ډرتې ولې؟ ما دغومره ما وپېژنئ، زه دلاور یم، فیضان مې نوم ده، او دغلته راځم، سندرې هم درته وایم، ډرامې هم درته جوړوم، خلک هم په جنګ اچوم، خاندم هم، سندرې هم وایم، ټوکې هم کوم، ټکالې هم کوم. ډېر به نور نه غږېږئ او ډېر به جدي هم نه کېږئ. ډېر به راته مسلمانان هم نه کېږئ، ډېر به راته افغانان هم نه کېږئ.
هېڅوک حق نه لري دا کارونه ورته وکړي. همدغه ډرامو کې مو پرېږدئ سر همدلته څو کاله ژوندي او سره مړه شو. په ټول افغانستان کې جدي سړی نشته. او په طالبانو باندې دا غمه کوي کریډټ دوی ته مه ورکوي. دوی دا منظم چې دي دا دوی منظم دي. دغه انرژي چې دا طالبان دا زه چې غواړم چې انرژي موږ ولرو یو باډي چې دغه ځانم مدیریت کړو دا دنیا هم طالبان دغه انرژي او دا باډي لري چې هغه آی اس آی ده. په قرآن چې آی اس آی باډي طالب نوی منظم کړی د 100 کالو 150 کالو کې. په قرآن د ملا عمر نه وروسته چې بل کس انتخابېده چې تا کم از کم 3000 طالبان په خېټو خېټو کې یو بل نوی سره ویستي. ماته د خپل افغان او د پښتون هغه ماته معلوم ده ظرفیت. ملا عمر مړ کېږي بل کس ټاکل کېږي ونې پاڼه نه خوځول کېږي. باغه مړ کېږي بل کس ټاکل کېږي د ونې پاڼه نه خوځول کېږي. والي بدلیږي هغه د ګډوډۍ وخت کې څوک حرکت نه کوي. وزیران بدلیږي څوک حرکت نه کوي. وزیر وزل کېږي څوک حرکت نه کوي. طالب په اعدام باندې په هغه ګډوډۍ کې د اعدام امر صادریږي هغه ازریږي خپل رسۍ غاړې کې اچي ځان اعداموي. که طالب دومره ظرفیت لري چې دا 30 کاله د خپل باډي د طالب بودن او امارات د خپل ظرفیت کې بغیر له ترډ انرژي نه مدیریت کړي سر له نن ورسره بیعت هم کوم کلک هم ورسره درېږم. یوازې دوی دا ظرفیت ته زه تسلیم یم. همدغه ظرفیت چې دوی لري دا خلک باید د افغانستان که په هندو یې خرڅوي که په مسلمان یې خرڅوي دا د دوی حق ده. دا کار باید دوی وکړي. دوی د یوازې ماته دا ثابت کړي چې دغه باډي د 30 کاله چې را روانه ده دا تا جوړول هم درته تېرېږي. هر چا جوړه کړې هغې نه هم در تېرېږم. دا تا مدیریت کړې. همدغومره دې ماته وایي دغه باډي تا څنګه مدیریت کړې. په کوم رقم دې مدیریت کړه څنګه دې مدیریت کړه او تاسو کې کومې ډلې مدیریت کړه. هغه دغه ماته تشریح کړي زه به ستاسو سره منم. که 95% طالب په دې پیږي چې موږ څنګه مدیریت کیږو ما د قرآن وایي 95% لا په دې نه دي پوه دا کوم شی د ما په پوښتنې دوی نه پیږي دا دی څه وایي 95% دغه برحاله طالبان په دې نه پیږي په شمول د دوی لوړپوړو زه کومه پوښتنه کوم دوی وایي خدا خو موږ لګیا هغه ملا عمر دغه پلانکای د ډینګرای دغه امر ورکړه موږ ومانه ته په ځان نه خبر دغه اوس هم چې کله تحلیلونه کېږي ما له یو ډېر غټ سړي نه سیاست کې ډېر پیږي. ما ورنه پوښتنه وکړه دغه څو ورځې مخکې مل ته څه فکر کوې دغه هیبت الله چې کوم کارونه کوي دا په خپله هیبت الله از ا فیګر دی دا ډیسیژن اخلي په خپل شخصي ظرفیت کې او که ده ته یو طرف نه ویل کېږي چې داسې وکړه د کس راته نه کړه او نه وړه او نه یې راوړه وایي دی په خپل شخصي ظرفیت کې دا فیصلې کوي. تاسو پوهېږئ څه وایم وایي هیبت الله دا د طالبانو ډېر سخته مخالف سیاسي او نظامي کس ده. وایي دی دغه ټولې فیصلې په خپل شخصي ظرفیت کې کوي د هیڅ چا د انفلوئنس او تاثیر لاندې نه ده. صرف هغه کندهارۍ لیونۍ اعصاب دي او دی دی پوهېږئ ما چې وکړه ما دویمه پوښتنه ونه کړه سر مې وخوځاو او ورته مې ویلې من صحیح ده. دویمه پوښتنه مې ځکه ونه کړه چې د ما دویمه پوښتنه د اولې پوښتنې پورې مرتبطه وه چې اوله پوښتنه مې ولیدله چې ډېره زیاته اکورډ او ډېره بې معنا جواب ما واخیسته نو ما ویلې چې دې نه وروسته چې دغه صفري نقطه دې موږ غلطه سوه دې پسې وروسته څومره خښتې ږدو دا غلطې دي نو ښه خبره دا ده چې زه نور دا دیوال جوړ نه کړم او همدلته یې تیږه ورباندې کېږدم چې تاسو لا هم تر اوسه پورې په دې فکر کې یعنې زه تاسو ټولو ته وایم د جمهوریت لپاره دا سوال نه ده حل چې هیبت الله چې دا کوم کارونه کوي مثال د جنکو د مکتب بندېدل یو مثال دا هیبت الله په خپل شخصي ظرفیت کې دا کار کوي او دا باید موږ ساینټیفیک ټیکنیکلی سیاسي لحاظ دا موږ ته ثابت سي داسې ونه وایو چې موږ فکر کوو چې داسې به وي
دا باید ماته د کانکریټ غوندې معلومي چې دی دا کار ولې کوي، ځکه ته د خپل دښمن او د رقیب او د مخالف په کارونو باندې نه پیږې چې دی دغه کار په کوم ظرفیت کې کوي، نو ته د مقابله په څه شي باندې کوې. یو دی وایي چې ایسای ورته وایي، موږ خو جذباتیان یو. بله ورځ یو دانه ډله د هغه وایي چې دا ایران ورته وایي. ډېر دقیق معلومات یې وړاندې کول چې هیبت الله دغه اوس چې کوم کارونه کوي د ایران په فرمایش باندې کوي. لا تا جمهوریتي ته دا نه ده معلومه چې هیبت الله دغه کارونه د از هیبت الله کوي، هیبت الله دغه کارونه ایران په واسطه کوي، هیبت الله دغه کارونه ترکیې په واسطه کوي، هیبت الله دغه کارونه د خپلو مشاورینو چې د کندهاریان دي د په واسطه کوي، هیبت الله دغه کارونه د عیسی په واسطه کوي، که هیبت الله دغه کارونه د غرب ایکس وای زیډ په واسطه کوي. دې باندې ته نه یې پوهېږي. 10 کاله د دښمني ورسره وکړه، په دې شي تا سر خلاص نس. او که وایي چې خبر یم راوله د جمهوریت یو کس چې دا ماته ووایي چې په دغه دلیل په دغه دلیل په دغه دلیل دا زه درته پروف کوم چې دا کار دا سړی په دغه وجه باندې کوي. ته نه پوهېږې. خو چې ته نه پوهېږې ته په پالیټکس کې نه یې. یو دانه راجګ چې زما 10 کاله د استخباراتو تجربه ده، بل وایي ما 10 کاله په جهاد کړی، بل وایي ما 10 کاله په جمهوریت کې کار کړی ده، زه وزیر داخله وم، زه دا وم، زه بلې نه مو پوه کړم. دوی کله کله تا ته وایي چې ځینې خبرې دلته سته خو زه تاسو ته نسم کولی. دا هغه پرده او جمله ده چې ته ځان سره فکر کوې چې دا سړی خو ډېر پوه ده، خو ډیو ټو سم ریزنز چې ریزن یې لاجیکل ده چې دا خو سپیسونه دي، په دې کې خو ځینې خبرې موږ نسو کولی، نو ته ځان سره قانع کېږي چې رښتیا خو وایي دلته خو هره خبر نه کېږي. په دې باندې تا دا سړی ومانه. و زه تا ته دا وایم چې اوکې ته دا خبره ماته په سپیسو کې هم نسي کولی، په کتاب کې هم نسي لیکلی، په انون نوم باندې هم نسي کولی، خپل ملګري ته هم نسي کولی، مکالم نسي په لیکلی، په تلویزیون کې هم نسي کولی. اوس ماته دا اول زه څه پوه شم ته رښتیا په پوهېږي که نه. یو دویم د تا دا پوهه زه څه کړم، کوم ځای کې دې پوهې نه زه ګټه واخلم چې ته په پوهېدلې مګر تا هېڅوک په پوه نه کړه. او ولې ته ماته نسي ویلی ته خو دلته باید د خلکو غوندې ازاده مجادله وکړې، مبارزه وکړې، دغه د تا ولس ده او دوی ته باید پوه کړې چې دلته A B C D E F G دغه رقم مسلې دي. ښه موږ ته مه وایه ځکه سپیس ده، دا به زه در سره ومنم. یو مجلس جوړ که، ترکیې کې اوسېږي صاحب، په لندن کې اوسېږي، یو مجلس به جوړ کې او مجلس ته به ته په خپله خوښه 50 کسان در وغواړې، ځکه ته مړ کېږې 80 کالو 50 کالو 60 کالو سړی دغه لیګسي ځان سره ویې نسي. 50 کسان به وغواړې، ورته به وایي چې تاسو 50 کسان دې ما په کار یې، ویزه هم په خپله واخلئ، ټکټ هم په خپله واخلئ او هوټل هم په خپله ونیسئ، 3 ورځو ته راسئ، د ما میلمانه یې. زه د خپل 20 کلنې تجربې ځینې رازونه تاسو سره شریکوم چې دغه رازونه زه بل چا سره نسم شریکوی. چې دا درغلل سکینر به ورته ولګوي، ټول به سکین کړي، موبایل به ترې واخلې، قلم به ترې واخلې، هر کې دا کارونه تاسو ډېر کړي، کتابچه به ترې واخلي. دا هم در سره منم. نو ون نوز ټول شیان به ترې واخلې، سکینر نه به یې تېر کړي چې هیڅ شی دی په کتابچې یا په موبایل یې په چیز کې ریکارډ نه کړي، تا دغه ریکارډ یوازې ذهن ته لاړ شي او ورته به ووایي چې داسې خبر وه داسې خبر وه داسې خبر وه، دا یې پروف پروجیکټر به دې لګولی، دا یې خبر، دا یې پروف، دا یې خبر، دا یې پروف، دا یې خبر، دا یې پروف. دا خپلو ذهنو کې وساتئ، د ما له خوا نه هم چاته کوئ مه، خو آینده کې بیدار اوسئ. اول خو تا پروف ځان پسې پرېنښود، ممکن که موږ چاته هم ووایو یو نیم به راکې خر سي، ته به ورته وایې چې ویر از د پروف. دا چې ډېر ډارېږي. چا دا کار وکړ؟ امرالله صالح دا کار وکړ، داودزي دا کار وکړ، زاخیلوال دا کار وکړ، اشرف غني دا کار وکړ، محب دې دا کار وکړ، 10 کسه یې وغوښتل. خو غول نه لرئ، غول خورئ، دروغ وایئ، اصلي خاینین تاسو یې. یو ار پارټ اف د گیم. ما ته د تورو د سپین فرق مه کوه، ما ته ټول تور یې.
تر څو چې تاسو ځانونه سپین نه کوي ماته تور یې زه مو له توروالي سره منم چې در باندې وکړم یو نه یې دوه نه یې زر نه یې لزره نه یې ما وبخلی حد اقل چې دومره دې د عمل کوم راته تباه کړ په شرمو دې مو شرمولو اراده هم نه لري چې جوړې کې نو حد اقل دغه د خلکو د تشویق لپاره خو دلته راسئ چې ما په چا خبره په 40 پلس کالو کې چې ډېر کارونه مې نه دي کړي اوس به څوک وایي چې 40 پلس څنګه خو لیټ 40 به ووایم د تاسو له لاسه ما ګیب اپ وکړه تقریبا تی په اویا کلنه کې ګیب اپ نه کوې ځکه ګیب اپ نه کوې چې ته لام په تمه چې کوم بادار به درته وایي چې راسه په دې اخري عمر کې هم لږې مزې وکړه دا افغانستان نه ته ګیب اپ نه کوې دې جنجال نه کوې او دې بیچاره ولس په سر باندې ته دغه ملک جوړی په قرآن کې تا ټر نیکه رانه جوړ کړي اخري خبر چې ډېر وغږېدم اخري خبر دغه خلک که د ما غږ اوري کله کله په ګوس کې راته ناست دي دوی په دنیا او په آخرت باندې د خپل جبران یو څه اندازه کولی شي زه لاره ورته ښیم په دنیا او آخرت کې د یو څه جبران کولی شي دوی د خپل سرمایه عقل فکر لګسي تجربه راواخلي دوه یا درې یا پنځه کسان او ودې وایي چې مونږ دغه رقم ګروپ چې دا زه وایم دغه جوړو او هغه کسان دې ګروپ ته راغواړو چې د الله د رضا او د ملت په درد خوري خدای دې وکړي دغه ګروپ چې مونږ جوړ کړ دا سبا راځي چې داسې قانون جوړ کړي چې مونږ پرې اعدام شو خو زه به د الله د رضا او د وطن د جوړولو لپاره باعث نه یم زه به داسې کس دلته نه راولم چې هغه یوازې د ما کس وي که زه پوهېږم چې دغه ستانکزی یا وطنجار د وطن لپاره جوړ ده تر خپلې اندازې پورې خو د ما سرسخته مخالف ده بیا به هم زه پیسې ورکوم ما به امکانات ورکوم ما به خپله لیګسي ورکوم او رسۍ به ورکوم توره به م ورکوم چې دا رسۍ او دغه توره سر رانه به که په دې رسۍ مې راادامه او دغه د پیسې دا د دې په خاطر در سره کوم چې تاسو راته ښه خلک ښکارئ د ملک جوړولو موږ نه خرابه سوه تاسو دا ملک جوړوئ دغه لیګسي هم در واخلئ دا تجربه هم در واخلئ د امکانات هم در واخلئ موږ مورد باندې مو چې هر وخت فیصله وکړه غږ راوکئ تاسو رسۍ او د موږ غاړه دا کار که دوی وکړي ملک هم جوړېږي په دنیا او آخرت به دوی د خپلې غلطۍ هم جبران کړي له دې نه علاوه نه ملک جوړېږي نو دوی خپلې غلطۍ په دنیا او په آخرت کې دوی جبرانولی شي هلته آخرت کې به خپل حساب ورکړي که څوک وایي چې دا خبره تا غلطه ده دغه سیاسیون میاسیون خو راسئ تاسو اتاق جوړ کړئ ما سره درې څلور خبرې وکړي زه به ورته وایم چې ته صحیح یې زه غلط یم تاسو به یې واورئ تاسو به یې واورئ او چینې کوي واوروره موږ پرېږدئ ملک مو در پرېښوده چنار مو در پرېښوده چارماغ مو در پرېښوده کورنۍ مو در پرېښوده مځکې مو در پرېښودې کلتور مو در پرېښوده فرهنګ مو در پرېښوده ژبه مو در پرېښوده تربور مو در پرېښوده مړی ژوندی مو در پرېښوده د خاپوړو وطن مو در پرېښوده د پلار نیکه اجداد مو در پرېښودل له خپلو بچیو سره در راوتښتېدلو په دې پوهېږو چې د موږ دغه بچي نور د افغانستان نه دي 10 کاله وروسته 20 کاله وروسته 50 کاله وروسته نور چی رانه غواړئ خو دې نه خو نور نسو ډېر تسلیمېدلی له دې تسلیمۍ نه وروسته خو یو شی پاتې ده چې مړه شو یوازې دا پاتې ده ځان هم درته مړ کړو او دا هم نه راباندې لورېږي دلته ژوندي پاتې یو اکسیجن تنفس کوو تاسو به فکر کوئ چې موږ په امریکا او په لندن او نه پوهېږم په جرمني کې یو نو موږ ډېر خوشحاله یو ځکه به تا ته دا فکر درلوېږي چې تا ته په امریکا کې ژوند خوشحالي ښکاري ما ته ارزښتونه یو بل شی دي تا ته دا ډېر ښه ژوند پټه دې پاتې نه وي چې امریکا کې ژوند کول چې دا یو امتیاز ده په کوم وخت کې امتیاز ده په هغه وخت کې د امریکا ژوند امتیاز ده چې د ما هیواد د ما په اختیار کې وي چې سهار ځم که غرمې چې دا اختیار له ما سره وي بیا امریکا کې ژوند او په لندن کې ژوند امتیاز ده
که زه په خپله خوښه راغلی یم امریکا ته او په خپل ملک کې مې مړی ژوندی چالاني خو یې تیارو معامله ده 10-12 ساعته مزل ده وبه یې کړم هلته به 3 میاشتې تېرې کړم بېرته به راسم دا امتیاز ده مګرم چې په زور رازغلول سوی یم او بېرته ملک ته له ډاره نه ځم دا بندیخانه ده ولو که اوس په جنت کې او تا ته ووایي چې دې جنت کې ته یې خو اخوا ته به ناوړې بیا بندي سوې موږ ته اوس ویل کېږي ته به وایې چې راځه که نه راځه که نه خبره نه ده راځه که نه خبره نه ده تر څو چې افغانستان جوړ نه سي په افغانستان کې یو صحیح جمهوریت را نسي په افغانستان کې دا رقم ته ژوند شروع نسي چې موږ هر یو په خوشحال ټکټ واخلو په میدان کې چې کوزېږم زه فکر وکړم چې په خپل میدان کې کوز سوی یم زه شاوخوا خلکو نه ونه ډار سم چې اوس به څوک راته ووایي چې ته جمهوریته یې څوک به راته وایي تا په فیسبوک کې خبر کړې څوک به راته وایي د دې جنه به واسطې پیدا کوم چې هلته ما څوک ونه نیسي ما څوک بندي نه کړي ما څوک بیابه نه کړي چې اخوا ته ځم یو سړی راته وګوري دلته راسه بالا د تا دا کواره خو دې مونږ غوندې نه ده ته چیرې وې زه ورته هدې سوالګر غوندې تاسو خو ما ډېر ګران یې ولا چې تاسو پتنګان یې ولا دا رقم ته لاړو اوس راغلی یم ډېر خوشحاله یم دې ملک کې ته دلته لږ ودرېږه چې موږ یو مشر راځي تا نه پوښتنې کوي ښه صاحب زه خود زه باید خفه سم په امریکا کې زه 10,000 کسان دي دروغجن خبره پېژنم چې دوی افغانستان ته دا یو نیم کال 2 کاله کېږي ځي او هر چا نه پوښتنې کوي چې زه لاړ سم هلته به مې وایي نه عادي خلک دي وایي خو به مې نه بندي کوي خو به مې نه بیا به کوي خو به مې نه داسې نه چې بېرته راځم را پرې مې نه ږدي خو بندیخانې ته ځي خلک د سپي زمنو تاسو دا بندیخانه جوړه کوي دغه ملک آزاد کوي آزاد همدغې ته وایي چې هر سړی ورتلی او راتلی سو هغې نه وروسته که بیا هم موږ په امریکا کې پاتې کېدلو نه له دې ډارېدم چې زوی به مې څوک وتښتوي نه له دې ډارېږم چې ما به څوک وتښتوي نه له دې ډارېږم څوک به مې بیا به کړي نه له دې ډارېږم څوک به مې بندي کړي چې دغه شیان تاسو ما ته ختم کړه او بیا هم نه درتلم بیا په دې معنا ده چې زه خوشحاله یم بیا په دې معنا ده زه غول خورم دروغ وایم چې زه افغانستان په ما ګران ده او کلتور په ما ګران ده او پسکه په ما ګرانه ده او دا په ما ګران ده بیا چې زه خپل اولادونه افغانستان ته نه بیایم دا په دې معنا ده چې زه غول خورم چې زه 100 کالو کې خپل اولادونه نه درځم کله کله د سپي غوندې دار سمالته کېنم یو هفته تېره کړم بیا هم چې هوا یې راباندې بده ولګېده زه بېرته ځم دا خوښې ډرامې دي او دا چې هر څوک یې کوي البته تر اوسه له خلکو نه ځکه ګیلې نه کوم چې 50 کاله افغانستان کې هم دغه رقم حال ده انکلوډینګ جمهوریت چې خلک ډارېږي کې نو چې کې ډارېږي نو زه به اوس څه ورته ویم چې ته ولې نه ځې هغه زه ډارېږم همدا یو جمله چې راته وایي زه ډارېږم زه دویمه جمله د دې په مقابل کې نه لرم چې ورته ویم چې ولې ډارېږي خو که ورته ویم چې ولې ډارېږي وایي خلک مې تښتوي من نه دي تښتوي وایي د شمروز زوی وتښتاو اباسین په نوم باندې وړ کې ونه تښتاو ګوته تې پرې کوله نه په پاکي باندې تاسو نه ویډیو ما ولیده په پاکي باندې نیشم نه ده ورکړې له 2 کلن 8 کلن ماشوم ښایسته ماشوم نه ګوته پرې کوي 2 ورته نیولی دی چیغې بغارې ورته وایي چې خوږېږي مړ دې کړم درد کوي دا ویډیو تیر کوي هغه ګوته تې خچي ګوته تې پرې کوي او دغه ویډیو بیا مور او پلار ته رالیږي چې دغه زوی دې تا اباسین نومیږي او په تا ګران ده په دغه رقم د جزا زه ورکوم په ژوندینې په پاکي باندې به تاسو ګوتې دا اوس ځان سره ووایي دا هېڅ نه پرې کېږي په ژوندینې د ختنکي ماشوم نه زه ګوته پرې کوم او دی په چیغو راته زاړي و مورې او ته د ده مدد نسي کولی او دا ګوته مې در ولېږله باقي پیسې راولېږه پیسې راولېږه که نه دا نورې ګوتې او لاسونه هم ته پرې کوم مور او پلار نه پیسې لري نه زور لري نه وس کېږي د انګریزانو خبره وایي put yourself in their shoes او بالاخره ورته قرض پور کوي پیسې ورلیږي او له پیسو نه وروسته ماشوم په دشتې کې یا کوم ځای کې پیدا کوي چې ګوتې یې پرې او مړ ده او پیسې هم ترې واخیستې
او دا ویډیو دې خپاره هم سي ټوله دنیا دې وګوري او بیا دې هم دی وایي چې زه د ملک ژوند کول غواړم. ما خپل سکنی د ورور زوی رانه بوت، ما د ورور زوی بوت 14 کالو 2 میاشتې ورسره و چې هغه کیسې درته وکړي. ټروما کې باید ټروما کې سي. وایي کوی کې واچولم اول وارې چې بوتلم چې موږ ځای نه لرو ستا چېرته وساتو، یو 100 متره کوی به وای دې کې ور واچولم په پړو هغه کړم لاندې واچولم سر یې راپسې بند کړ تکه توره تیاره وه او نور دوی رانه لاړ. نه غږ ترې اورېدی کېده چې څومره چیغې ما کړي څومره مې زړلي په چیغو او په ژړا کې بیا هملته ور ویده سوی وم. وایي څو شپې هلته به یې مړۍ راوغورځوله لکه هغه ته چې ور غورځوي دا اوبه او دا مړۍ وخوره وچ و دا کوی. وایي بیا ده لږ حفظ کړی و، څه قرآن شریف یې لږ حفظ کړی و، منوچي به دې کول و بیا مې خپل حفظ ته شروع وکړ. په کوی کې مې وایي کومه سپاره ولوستله هغه به مې لوستله بیا وایي له دې ځای نه بوتلم یو کور ته یې ورکړم. کور والا ته ویلې چې موږ 1000 کل دا افغانۍ درکوو په شپې دا وساتئ. سم کور و ښځه هم کې اوسېدله بل هم کې اوسېدل ماشومان لکه چې نه لرل خو ښځه او مېړه وایي وو. کور ته یې ورکړم او کور والا لکه چې دغه رقم کار نور پخوا هم کړی و یو کوټه یې وه چې هغې کې چینه و تکه توره تیاره وه هغې کې یې واچولم او وچه ټیکله او اوبه مبه به یې راکولې او موږ ته خو یې په 100 ورځو پورې زنګ هم نه و راویلی چې چېرته ده. بیا هغه هلته واچولم بیا یې پسې هلته واچولم بیا وایي نو چې موږ سره خبرې لکه چې کړې وې نو خو طبعا ډېرې زیاتې روپۍ یې غوښتلې په میلیونونو ډالر یې غوښتل لنډه اوږده ده. نو هغه چې د موږ له خوا نه منفي جواب ورکړل سوی چې وروره نسته دي دا پیسې وایي ویلې چې دغه خبرې خو تا واورېدې دوی وایي چې موږ سره پیسې نسته نو ریکارډ کړی به وي کار چې به وي وایي نو بیا راته ویلې چې موږ دې نور نسو ساتلی او دوی هم پیسې نه ورکوي نو خپلو کې وایي خبرې کولې چې د دوی کور پیسې نه پرې کوي او دی ساتی هم نسو موږ دومره مصرف هم په وکړ نو په پلانکي ځای ته یې بوځئ نور یې مړ کوي لرې کوي چې دا موږ یې له کاره وباسو. وایي دوی ورته ویل چې صحیح نن شپې ته به یې وباسو. ژمی م وایي ساړه م وایي سترګې راباندې وتړلې په موټر کې واچولم چې بس چې تا موضوع نوره خلاص سوله ځکه کورنۍ دې پیسې نه پرې کوي. په دې وخت کې هغه بیچاره وایي ته به مې زړه کې ودرېدلې چې دی خو تا کړه و ده ولې دا کار را سره وکړه ده خو به دا پیسې ورته را پیدا کړې. وایي بوتللم داسې تیاره وه ډېره زیاته او ډېر یخ باد و سترګې مې پټې دي څه لږ لږ رڼا غوندې سته ده. هلته په دښته کې کېنولم نو کلشینکوف یې ورسره دي او چړې هم ورسره دي. یو ویلې چې حلال به یې کړو بل ویلې چې په ډزو یې ولو. وایي د حلال والا به ورته ویلې چې حلال به یې په دې کړو په ډزو باندې څوک خبر نه شي. وایي د بل به ورته ویل چې لرې که حلالولو کې به زر مړ نه شي په ډزو یې ولو. لټونه یې مې راته وویل چړې هم راوباسلې سترګې راباندې خلاصې کړې راته ویل چې کلمه ووایه کلمه یې هم راباندې ویلې من دې وخت کې تا چې یې کوله په دې وخت کې مې هم سبق ویلې. نور ته دا جرګې مرګې نه راولو ښه نور تاسو نه هره ورځ همدغه رقم یو داسې ډېر اوږد تقریر غواړو او په دا جرګو مرګو کې نور تاسو ته اجازه نه درکوو. دلته ډېر خلک هغه کوي چې والله فیضان صاحب داسې کوي واسې کوي نه فیضان صاحب به له دغه جرګو نه بیخي لرې کړو. دا کومې خبرې چې نن وکړئ چې هره ورځ په دغه سلیسه او عامه ژبه دا خبرې داسې وشي زه فکر کوم دا ډېر زیات تاثیر کوي. نور د خلک مهرباني وکړي وروره که تاسو دې نه بعد جنجالونه لرئ دغه زموږ فیضان صاحب ته نور دا خپل جنجالونه مه راولئ لاړ شي دا جرګې خپله په خپلو منځو کې سره وکړئ. جنجالونه په قرآن کې پرېږده ما ته غلی صدیقي صاحب. نو لنډه دا چې هغه کس موږ وراره په یو رقم نه یو رقم را خلاص کړ.
په یو رقم را خلاص که هغه دا مې هغه د ډېرو کیسو نه یو کیسه درته وکړله چې هغه د چا خبره دام نه وایم چې د مونږ ګاونډي وو دام نه وایم چې ما یو څوک لیدلي وو دا درته وایم چې زه او د ما سکنی د ورور چې د مور او له پلار نه مې ورور ده او ګډ کور کې اوسېدلو دغه رقم واقع ما سره ډېرې سوي دا یو مې نمونه درته ویلې چې خلک څومره ظالمان دي وضعیت په کوم رقم ته ده ادي اباسین ادي بلې جلکۍ ادي بلې جلکۍ ادي بل واړه ماشومه بل موږ په کوم حالت کې یو او څه غواړو څنګه یې غواړو له چا یې غواړو موږ لا نه پیږو او موږ نه مې منظور دغه سپیس والا خلک نه دي موږ نه مې منظور ټول جمهوریت نه پیږي ټول طالب نه پیږي ټوله دنیا نه پیږي د افغانستان هغه کوم کس چې وایي چې زه پیږم هغه خپله ډېر مظلوم ده چې دا خبر ده چې پیږم وایم د ما اشرف غني نه ده خبر او د تاب غیبت الله نه ده خبر نو ته په کوم ځای خبر سوې اوس خو وضعیت تر دې حده رسېدلی په قرآن کې په خپله عیسی پیږي ځکه دا د یو استخباراتو کار نه ده چې د دنیا یو استخبارات د شل دېرش استخبارات په دغه بدبخته جغرافیه کې لګیا دي کار کوي یو خو بل تال نه وایي چې زه چی کوم ته چی کوې دا د یوازې د افغانستان موضوع وایم یو معنا یې لرله دا که یوازې د افغانستان او د پاکستان هم وایي معنا یې لرله دا موضوع ډېره زیاته هغه ده کړکېچنه ده او بل څه د کسب دغه جرګو باندې موږ ژوندي یو دا جرګې ته رانه واخلې نو موږ به خاورې ژوند وکړو موږ خو پناه راوړې ده د سپیس او د جرګو او د کنځاګانو ته دا خو د موږ هغه اصلي کرکټر نه ده ما خپل اصلي کرکټر پرېښوده راغلم د چټیاتو ته چټیات یوازینی شی دی چې موږ ته یو څه اندازه پورې مثبت انرژي راکوي او ژوندي په پاتې کېدلی شو جدي کار د ما له وسه نه کېږي جدي کار مې له وسه نه کېږي او ژوند هم تېرول غواړي همدغه جرګې ښې دي چې دوه کسان نورې په جنګ اچي زه جوړوم دغه د من کار ده البته دا واحد ته دې هم خدای پاک اجر ورکړي چې په جنګ اچولو کې څه اندازه موږ سره کومک کوي یو چا له کنټریبیوشن نه به سړی سترګې نه پټوي په هر حال کیسې ډېرې دي او کله کله دا د ځینو کسانو خبرې چې مستقیم بیګا مې وغږېده بله ورځ هم غږېده بله ورځ هم غږېده نن هم غږېده ما دغه مفتو مشاورینو ته ډېر مذهب راپړسېږي چې دا مفتي مشورې به درکوي چې ولا داسې وکوي ولا تاسو دې موږ دلته راغلي چې سپېڅو کې یو چې یاد کړو هغه دلته چې راسو تاسو جنګ کوئ نو موږ به له تاسو چې یاد کړو د مردګا زوی چې یادول خلک په مدرسې کې کوي د خره زوی جای د غلط کړی چې یادول خلک په پوهنتون کې کوي د خنزیر زوی خلک یادول په کتابخانو کې کوي د سپي زوی خلک دلته نه راځي ابل څه وایي ولا تاسو دلته دا کنځاګانې مه کوئ ځکه زه مې خپلې ښځې سره ناست یم د خره زوی ښځې نه دی آزاد سه اوس ته ښځې سره ناست یې د تا د ښځې له وجې نه به زه دلته ځان سنسوروم چې تا ښځی وانهوري نو ته خو ماته پیس نه راکړې چې ای پیس در کوم تا تنخوا ده خو په شرط دی چې داسې خبرې به کوې چې ما ښځی واوري هغه خوشحاله شي زه تا د ښځې د خوشحالولو لپاره دا 15 ساعته وخت دلته ضایع کوم من ښځې نه لرو تاسو خبرې دا اوس زه چېرته ناست یم 2 کیلومتره لرې له کوره وتی یم 2 کیلومتره هره ورځ مې کور کې جنګ وي ته کور کې ولې نه غږېږي خبر نه دي مونږ خو هلته غورې وایو چې مونږ خو هلته ډېرې ویښیارې خبرې کوو افغانستان جوړو خو که دا واوري چې دلته دا رقم چل ده مریم لګیا ده یو ته وایي چې کوڅډه بیا هغه ورته وایي ته هغه چی نومېږي نه فضل رحمان یې فضل رحمان ده که څوک ده ته هغه دا خو زه نسم په کور کې په چا اورېدلی زه از ا هوسټ په خپلې کورنۍ نه اورم ته از ا لیسنر ولې په اورې چې پیږې چې دلته غم جوړېږي ته به د مهربانۍ ته وایي چې دلته غم جوړېږي اوس چټیات ویلی کېږي که هېڅ اجازه نه درکوي ورته زه به لږ ازاد کښېنم چې دا چټیات ته وانهورې که هغه درته وایي چې زه هم اورم خوند به ورکوي نو چې اوري به یې ولا تاسو دلته دا رقم خبرې مه کوئ ولې ځکه چې بیا دلته موږ کور کې هم خلک اوري ای په سپیس کې خبرې ونه کړم ازادې په خپل کور کې ونه کړم په جومات کې خدا رحمت الله دوی ترمنې کړي جومات کې به خبرې نه کوئ په دفتر کې دغه فیض الله ترمنې کړي وای دفتر کې به دا خبرې نه کوئ
په شفخانه کې د ازوال صمدي ترمنې کړي و. شفخانه دې خبرو ځای نه ده. په کوڅو کې چې غږیږو وایي دا لیونی د ځان سره غږیږي په کوڅو کې. د سپي زمنو چېرته وغږیږو؟ کوڅو کې مو نه پرېږدئ، په کور کې مو نه پرېږدئ، په جومات کې مو نه پرېږدئ، په دفتر کې مو نه پرېږدئ. دغه ځای ته موږ راغلو، دلته مو تا ښځه نه پرېږدي، وایي زه اورم. ته سپي زویه په دې دلیل چې ته یې ماته وایه. هر سړی حق لري چې پوچې کنځاګانې وکړي. د هېڅ چا احترام ونه کوي په پوچو کنځاګانو کې چې دلته به څوک واوري. دا هېڅ د تا اخلاقي مسؤلیت نه ده. دې ته وایي سوشل میډیا. په سوشل میډیا کې زه مکلف نه یم چې چا د خور او د مور او د ښځې له وجې نه زه دلته ځان سنسور کړم. دلته چې څوک راته ناست دي، دې کسانو به یو څه اندازه پورې چې رښتیا خبره یو څه لیازې وکړم چې دلته یوه مېرمنه ناسته ده او که دا کار کله کله کوئ، کله هغه هم همیشه نه، چې دا زول صمدي دلته ناسته ده، دا ده که چې ښځه ده، خدای ښځه به مې که نه، خو زه ښځه یې وبوله. نو راځئ له ګزاره وکړو. هغه هم په هغه وخت کې چې ګزاره کېږي. چې ګزاره نه کېږي، دوه خبرې دي. زحال موږ دلته اوس خپلو منځو کې پوچې کنځاګانې کوو او ته اورې. دوه خبرې دي. که ته اورېدل کوې او خوند درکوي، موږ تا ته نه وایو چې مه کښېنه، کښېنه وایه ځکه دا مې یوه تجربه ده. او که خوند نه درکوي، اجل لاړه سه، دا روم پرېږده. که چېرته وایه چې نه کنځاګانې اورم، خو چې ما باندې تاسو پوه نه سئ چې دی اوري، بیا ګوس کې کښېنه، خوندونه ترې واخله. موږ خو دې نه وینو چې تا اورېدلي. درې اپشنه لري. خو دا به نه که چې پورته راوخېږي تاسو کنځاګانې مه کوئ، دلته زه ناسته یم. پر بابا ته چې کاره ته لاړه شه چې موږ 200 کسانو کنځاګانې بندې د دې په خاطر چې ته پرنسس دلته ناسته یې. واده دې م کړې وه چې $1,00,000 درکو، ما دې م رانه کړه. دا خو د رښتیا لاړه داسې کوي که د رښتیا کنځاګانې کوي. مثال مې درکړه که ګوس کې راوځه. دا خلک په مثالونو نه پوهېږي. دا به اوس ګوس کې ناست چې کله به کنځاګانې شروع کوي. څه بیا کل مخلوق یې مثال مې ویلې فیض الله، دغه مثالو باندې خلک پوهېوه که نه. داسې کوي که د رښتیا والا اوس کنځاګانې کوي. اوس به څه ناست دی چې اوس به یې شروع کوي، اوس به یې شروع کوي. ښه رحمت الله ستړی نه شي. او تا ته موږ دا د خپل عقل یوه څنډه در ښودلې ده او په هغې څنډې کې تا ته هم ځان داسې لږ ویښیار ښکاره سوی. قربان دې له څادره سم. موږ چې یو دلته ماران جنګوو، تا ته مو صرف یو وړکی مار در ښودلی وو. ته فکر کوې چې دا مارو جنګولو کې خو زه هم تکړه یم. موږ سره دي 1,000,000 ماران. تا ته مو صرف یو دانه در ښودلی ده. که غواړې ځان وچیچې دلته راس، خوند یې درکړی. او که ځان نه چیچې غلی به کښېنې، ځان به ډېر ویښیار نه کوې. لټکې ستا، لنډ ماران ستا، اوږده ماران ستا، زهرونه بدل دي. نو سلامونه فیضان صاحب. وعلیکم دا سلام. یو نوه تحلیلګرانو بیا خلکو ته یو تشویش پیدا کړی دی چې افغانستان به د جنګ ډګر وګرځي، د چین او امریکا په منځ کې به دا خپله رقابت وي. آیا چین موږ تاسو د دې قابل بللی شو چې د امریکا سره سیالي وکړي؟ نه سوم پوه، غږ دې بند راغی. زه خو پوه نه سوم پوه. دی وایي فیضان صاحب وایي دا تحلیلګران دلته دا خبرې کوي چې دا وارې به افغانستان د جګړې ډګر شي او دلته به د چین او د امریکا په منځ کې رقابت. آیا تاسو فکر کوئ چې وایي چین به د امریکا سره د رقابت وړتیا ولري او دلته د جګړې میدان ورنه جوړ شي؟ زه به یوه جمله پکې ووایم، هغه دا ده چې طالب به که کوم تعهد احیانا طالب له امریکا سره لري، دا به ماتوي، پوه شوې؟ او دغه امریکا به بیرته بلا ورته ګرځي. مهرباني خبره دا ده چې فکر وکړي چین اول نمره دنیا ماته یې څه، امریکا بیرته اول نمرګي واخیسته ماته یې څه. زه څه کوم؟ زه د بنګلادیش ته نه یم لا جوړ، له امریکا او چین څخه. که چین مخې ته سیم ما خوري، که امریکا مخې ته سیم ما خوري، ځان ساتی نه سم، بلا مې توره ورپسې. نه وخت لرم، نه غواړم چې په وغږېږم، نه مې مسؤلیت ده، نه مې دا وظیفه ده، نه په خبر یم. که چېرته تاسو ته دا شی ګټه کوي، ګټه یې راوښیئ. که وایي چې چین درته اول نمره کم، د امریکا پلار یې نشي راباندې
ثابتولی قسم درته خورم چې له دې چین نه درته اسمان جوړ کړم که تاسو کې ګټه چې چین اسمان که زه به درته اسمان کړم تاسو ګټه راوښئ زه به چین نه اسمان درته جوړ کړم که وایې چې امریکا نه اسمان جوړ کړه امریکا ما کې دومره پاور شته چې بنګلادیش راخلمه دومره به یې نیغ نیغ کړم درته چې سبا به خپله بنګلادیش وایي چې موږ امریکا نه منو دا خو موږ ځان ته فکر نو دا څومره موږ کوي یو ما ګټه چی ده کې شخصي ګټه مې چی ده د ملک ګټه مې چی ده کې غلي لیونی لیونی مه کېږي خبرې درنه ویرې چې مقصد خبره کوئ چین به له امریکا سره څنګه کار کوي علیزه غلی کېنه سار دې چی خوړلی یو دغې باندې وغږېږه او بېګا ته به چی خورې السلام ته به ګوره علیکم رهبره دا خلکو خبرې ولې په خوله کې وروچې دا یو ورځنی هغه سیاسي تحلیل و چې افغانستان دی یا برزبقونه په جنگ باندې ور بیا بدلیږي خو دوی فکر نه کوي چې افغانستان د اوس عمل په افغانستان کې د برزبقونو تر ټولو سخت جنگ روان دی دا اوس کوم فضا حکیمه د خپل باندې ډیره بده یعنی خړې اوبه دي خلک مایان کې نیسي مخکې به یوازې یو دوه درې برزبقونه سره کېل اوس ټوله نړۍ کې کېل ده او دا ډېر قوي منطق دی چې اوس موږ تاسې د له هره یو اوس لوېدلي ستا خبره ده چې بنګلادیش ته جواب ویلو هغه نه یو او دا بنګلادیش ته موږ تاسې ډېر هغه کمزوری یادو رهبره ده حد اقل چې له کومه وخته جوړه خپل قوي سیستم خو لري هغه نظام خو لري که نه قانون خو لري هره ورځ خو داسې نه تکفیر کېږي زموږ د رقم اسلامند دي بیا له صفر بنګلادیش شروع زه ځکه ورکومه د بنګلادیش خلک چې دي دا د بری صغیر ټول خلک دوی د ذهن نه کمزوري دي د دوی ته چې اتوم بم ورکړي خپل اتوم بم نه ډارېږي کېدای چې په خپل ځان یې راواملوځي چې بل چا باندې الوځي په بدۍ اوړي خو خپل ځان مړ کړه چې غم نه خلاص شي دا خلک دا رقم ته دي ځکه بنګلادیش او په په دا مثال کې نظم او په دا سیستم کې د ملکی ادارې او د څه وګوره د فوج ته څه وګوره اکونومي څه وګوره هیواد ته څه وګوره جنگ ته وګوره یعنی موږ تر موږ تاسو ډیر خېدي څنګه فکر کوي وایم چې دا د مثال موږ ورکو په ذهني لحاظ ورکو چې په ذهني لحاظ تکړه دي چې دغه ټوله دنیا د دوی سیم بنګلادیش ته د خره زمن پس کن ونی شه ته پیګې د اچھا بنګالیانو یو هغه لرله د هغه برک په نامه باندې چا که افغانستان کې کار کړی په پیګې به برک وه که برک وه د برک د ملي پیوستون پروژې لرلې په افغانستان کې په هلمند کې لرلې په پکتیا لرلې ممکن په نورو ځایو کې هم لرلې زه بیا د ټول افغانستان د ایوالویشن د ټیم سینیر د ایوالویشن د ټیم سینیر هغه ومه ریسرچر ومه بیا به دغه د دوی په پروژې موږ ایوالویټ کولې دغه کوم ټیم چې زه وم دا ټیم د نړیوال بانک د کلیو پراختیا وزارت یو اس سی آی ډي او څو نور کوي ادارې وې دوی دا ټیم جوړ کړی چې 2 میلیارډ ډالر پیسې وې دا باید ایوالویټ سي چې د خلکو دا پیسې ښه مصرف کړي که نه نو ځینو جویو ته به خارجان به لمزه چون سینیر وم هر ځای ته باید زه نه وی لاړ خو موږ او د فرانسویانو به دا کار کوو دا ایوالویشن اکثره فرانسویانو کوو نو موږ او فرانسویان به کله ګډ سره تللو ځینو پروژو ته طبعا کمپنۍ چې وه د فرانسویانو ما ورسره کار کوو خو تاسو ته دې ویلی شي چې فرانسویان مې ټول دا رقم ته کړي چې ما ورته ویل چې اطرافو ته ځو تاسو ټول به د ما منئ که د ما نه منئ زه در سره نه ځم تاسو په خپله بیا لاړ شئ نو هغه ایوالویشن کې د ما ډېر رول و ځینو جو ته مې دوی در ځان سره بوځ ځینو ته به زه تنها تلم له خپل ټیم سره نو موږ سره دغه سټلایټ ټلیفونونه مو چې کومو جو کې به ټلیفونو کار نه کوو بیا مو سټلایټ نه کار اخیستو په دې سټلایټ به زه ډارېدم همل دغه رحمت الله دوی ته په لاس ورنسم دا دی بیا کلبچي به اوس وایي چې دوی به چا سره سټلایټ ونیو وایي دا استخباراتو ته کار کوي سټلایټ ورسره ده او ډالر به هم ورسره موږ سره به هم ډالر و هم به سټلایټ وایي دا دلته راغلي او په ځینو جو کې به جی پي ایسونه هم راسره وو د دې لپاره چې موږ بیا خپل دفتر ته ریپورټ ورکړو چې د دې دفتر دغه جو کې او دغه د جی پي ایس پوینټ یې موږ واخیست چې موږ دلته تللي یو نو ما به ورته ویل ملګري زه دومره ریسک اخلم او طالب هم په دې نه ده ملامت یو سړی مې ونیو او غټې څڼې دي کلین شیو یې کړی کوارې نه انګریز غوندې ښکاري ډالر دې ورسره جی پي ایس ته ورسره سټلایټ ټلیفون ده ورسره او دا منګیر کې جاسوس ته دا ما ته اول اتڼ اچي بیا مې حلالوي خو ما به بیا هم ریسک اخیسته تلم به
نو لاړم پکتیکا ته په خپله لاړم. په دې پکتیکا کې برک کار کاوه د بنګالیانو. دا د بنګلادیش ډېره غټه هغه ده برک. چې ورغلم نو چې دوی مې ولیدل کومې پیسې چې د پکتیکا د خلکو لپاره ورکړي دي دا خو سپېره دي په خپله، او هغلته یې والي مانډیوال کړی دا، او دا د ولایتي شورا کوم کس یې مانډیوال کړی، چا نه یې موټر په کرا نیولی، چاته یې وراره مقرر کړی، چاته یې مړۍ کړی، چاته یې څه شي کړي دي. هغه پیسې ټولې دوی خوري، لږې لږې دې نورو ته ورکوي، او چا ویلې چې دلته به ایوالویشن راځي. زه چې ورغلم څو کسان نور دي را سره برګ والا ته ویلي وو چې دا د ورلډ بانک او یوسیډ او دا یو ټیم درځي. نو هغوی ټیم کې خو یو زه وم چې غټ سړی وم، نو نور خلکو دوی فکر کوه خارجیان باید لاړ وی، خو د امنیت له وجو نه بس هغه صلاحیت یې ماته راکړه او لارم یم د وظیفې په حساب باندې. چې ورغلم چې پوښتنې مې شروع کړې، پروژو باندې ګرځم. موږ به نو ان ډیپت انټرویوانې هم کولې، ډایرکټ انټرویوانې هم کولې. د دوی له مامورینو سره باید موږ انټرویو کړی وای، او د دې پروجیکټو سره چې چاته دوی وایي چې موږ پروجیکټ ورکړی چې کوم کارونه دوی کړي که نه. یو 30-40 بنګالیانو دلته کار کاوه، یو د ولایتي رئیس و، بل د دې رئیس و، بل د دې رئیس و. نو چې زه معلومات کوم 2 روپۍ نه دي لګولي د هغه مطابق، چې پیسې نه دي لګولي. زه ورته ویم چې ولې؟ او دا ورته ورخطا شول راته، او داسې لړزه ورباندې راغلله چې دا څه په غم واوښتلو. Sir, we have done this project. Sir هغه یو به لاړه بل به راوسته، لږ خو بدرنګ هم دي، لږ وچ هم دي، لږ د خزنوکي هم دي بیچارهګان، لږ مسلمان هم سي، غریب هم سي، تور هم سي، وچ هم سي، مل نیوټریشن باندې هم اخته سي، د خره زوی هم سي، بې غیرت هم سي. تا نه به چی جوړ سي؟ خپله یې ځان سره وایي. زه قبر نه کوم، خدای دې ما له قبر وساتي. او قسم درته په خدای خورم چې ما کوشش دا و چې دا غریبې انجوګانې نه دي دا پروموټ کړم، ځکه زه غریب فقیر سړی یم، په ما غریبان ګران دي. ډېر چېرته چې د غریب او د پیسه داره جنجال راسي، نو زه د خدای دې ما غاړه نه بندوي، داسې یو څه اندازه د غریب طرفداري داسې ناحقه هم کوم، مال ورک که او بس. غریب په ایمانداري باندې کار هم کوي، بې ایماني هم نه کوي. مال راځه خو دا بیچاره سړی د ورکې که بس دې هغه. نو بنګالیانو ته ما زړه کې ویلې دا چې هغوی چې کله دا د کرکټ لوبه د بنګال لاړ چې عصري دوه زه بنګال بنګالیان ته دي ولې یېرولي وه؟ اوس راځم که نه. څه سوی ولې دې غږ مې نسته یېرولي لکه وه؟ چې غږ مې غږ ستا دې شته؟ و غږ دې شته، ما دا دوه بنګالیان دي کیسه ولې کومه یېرولي وه؟ کوم دوه ته غلی پیره. نو پرون هم دغه بېګا شپې یو چا وویلې وایي پلانکي مړۍ کړې وه، تاسو ولې رانغلئ؟ دا خبره به هم لږ لږ به نورې خبرې هم کې کوو. نو یو ورته ویلې چې دې واجبانې درنغللو چې داسې وو، بل ورته ویل داسې موږ څو کسانو نه وو ورغلي، هر سړي خپل عذر وړاندې کاوه. نو ما نوبت راغلی وای، ته ولې نه وې راغلی؟ مل زه رښتیا درته وایم وایي هو. مل ما دغه کس او څوک چې دا راته وایي د ده ورور ده، مل د ما دغه کس چې دا مړی کړی ده دا مل د ما نه خوښېږي. یو او ورځم هم نه، 2 ښه وخت مې هم لاره نه درتلم، 3 آینده کې هم نه ورځم، بیا هم نه ورځم، بیا هم نه ورځم، وخت دې هم نه ضایع کوي. دا خلک داسې ټول راته هغه سو دا څه بې عقل ده، دومره رډ رډ خو څوک چاته نه وایي. مل غواړې چې ولې مل دا خرابي ورکېده، دا خرابي ورکېده، دا خرابي ورکېده. خرابۍ داسې وایي چې مثال هلته کښېني، موږ ته باید ګپونه ولګوي، موږ سره ټوکې وکړي، موږ سره مجلسونه وکړي. مړۍ راته کېږدي، دی نور نه وي چېرته په موبایل کې مصروف یا چېرته ورک وي، په کاتې موږ دلته رستورانت ته راغلي یو، هر سړی به خپل ځان انټرټین کوو. دغه شی نه کېږي مل. بیا یو بل کس چې راووتلو ما ته ویل د بنګالیانو خبر مې نه دی ویره ودرېږئ، وایي تا باید دا کار نه وای کړی، او ته خو وایي خلکو نه دا ګیلې میلې نه کوي چې هر څوک درته وایي ورځې موست لایکلي. مل پوهېږې ولې وایي نه؟ مل دغه سړی چې ده دی داسې 200 میلیونه ډالر لري، ده ته ځکه نه ورځم، او دی دې ته متوجه کوم چې هغه نور خلکو چې ورځم هله هغه غریبان د کرا په اپارتمان کې اوسېږي یا چېرته کور یې په کرا باندې، هغه چې وایي چې بل چاته م وایي که دا فیضان ته ووایه چې راشي، ځکه چې مونږ ورته ووایو یا به راشي یا به رانه شي. نو که ما ته وایي هغه پلانکي ویلي دا صدیقي صاحب ته معلومات ده دلته چې راځي، وایي چې چا هغه پلانکی خود ورځم بس ګراز موټر کې ورکېنم هلته بوڅ ورکاره ناست یم.
ولې په دې چې دا اوس دماغ باندې بکیر سړی ده دا چې د ما په ورتګ باندې دی خوشحالېږي 100 وارې خو به ورسم چې دي مړۍ د ترو به خورم او دا کس چې ده ملدا باید په دې پوه شي چې د تا پیسې میسې چې دا بې معنا دي هېڅ تا پیسې جای نه نیسي او تاسو به اوس وایئ خو مه ورځه د موږ ورتګ نه ورتګ داسې نه ده فیض الله میسجونه مه کوه د موږ ورتګ نه ورتګ د انسانانو لپاره معیار ده که موږ چېرته لاړو نو هغه انسان باید لسم منزل نه ځان واچوي دا رقم ته خبرې نه دي او تاسو چې څوک وایي ورځئ سبا به تاسو نه ورځئ چې دا معیار دی تاسو ورتلل نه ورتلل معیار نه دي دا مې د بنګالیانو پورې دا کیسه درته وکړه بنګالیانو ته چې ورغلم خو لنډه دا چې راپور مې په جوړ کړم د غریبانه مې د خدای په کار که کړی مې موږ هم غریبان یو د دې په ځای چې خپلې غریبۍ له وجې مو په موږ زړه سوځولی وی او دغه پکتیکا خلک هم ډېر غریبان دي تاسو ورته هېڅ کار نه ده کړی بدین وسیله زه تاسو ته منفي نمبر یې در کوم او درته اوس نه وایم هم خپل نتیجه مې درته وایم او آینده لپاره که مو کار بیا کاوو نو دا رقم کار چې تاسو ته موږ پروژې نه درکوو و چې د سړیو زړه ما اول ور اورېدلې 15 کسان دي بنګالیان دلته سره په خپلو خبرو کې ناسې راغلل او دا اوښکې په سترګو را روانې دي او په زاړي نو ما ویلې چې ولا لکه چې له بنګال نه زنګ ورته راغلی ډکه لکه چې اوبه وړې دا زه خو اوس دې باندې نه یم خبر چې په ایوالویشن کې دوی زاړي سړی څنګه په پروژې کې زاړي دا خو د ما ذهن ته ځي نه زه ورته what happened everything is good well sure ملچي دی وای موږ خو دلته چې دلته راغلي هغه د هغوی غوندې انګریزي مو اوس نه سمېلی دا خو که ته موږ ته منفي راکړې موږ خو ټول کېدای شي منفق کړي موږ خو تباه سو مالدا زاړی ولې دغه شی راتوی چې شي خو به نه وي څه وي خو همدې ته زاړو که نه چې موږ نمرې کمې ویړې ولې شپې زمانو همالته احمدشاه بابا خو چې دې دا خلک نه نیول زه ورته وایم چې زاړې ولې خو پروژه ده بیا به تمدید نه کړي درته یا به تمدید کړي نمرې دي یا ډېرې یا کمې نو یو دې وزاړئ دوه دې ټول ولې زاړئ یو له بل نه شرمېږئ ما ورته ځانه د کټوا سلیمان خېل جوړ کړ زه اوس ورته غیرت کونې کې ورچوم دوی خو نه که غیرت پېژني دا نو د ما لپاره هغه تجربه سوله چې واو لوک اټ دنیا نسلونه وګوره پښتون وګوره پنجابی وګوره پنجابی تی سیاچی خو له همدې وجې نه چې بې سپي زوی ده بنګالی وګوره هندو د خره زوی وګوره تایلنډی وګوره دلته خو ما سره په امریکا کې څه ده تایلنډی وګوره ویتنامی وګوره فلپینی وګوره دغه جنوبي ختیځ اسیا ملکونه وګوره دا دلته هغه الفابودن نسته دلته د انسان هغه کوم کرامت چې ده انسان چې کوم غرور لري د انساني قرآن دې ما ووایي چې اول نسل پښتون ده چې انساني غرور لري او دویم نسل کوکیژن وایټ کوکیژن امریکایي او انګریز ده غاړه نه بندوم ټول امریکایي او انګریزان داسې دي لکه پښتانه دا سپین دا نر پښتانه دي دا نر پښتانه دي که دښمني ورسره کوي که دوستي ورسره کوي د نر بچیان دي دا نوره دنیا دې ختمه ده وروره منګال دې نتیجه نه ورکوي زه چې په دې نسل باندې سرمایه ګزاري کوم دومره قوي نسل 1.5 میلیونه پښتون دا باید نیمه دنیا باید امریکا او انګریز مدیریت کړي نیمه باید پښتون مدیریت کړي کاینډه په خوا کې ورسره ترکان هم میک سنس کوي دا دې یو نیم ځای کې سره خوځېږي را خوځېږي غاړه به نه بندوو نور دی ایرانی دی له منځه وتی ده دلته په خوا کې هم شی ایرانی ده اوس به چې ایران څنګه دی په غم وانهړو ایرانی دی ختم ده تاجیکی دی ختم ده نه پوهېږم پنجابی دی ختم ده هندو دی ختم ده تایلنډ دی ختم ده افریقا کې د چی پاتې نه دي دا مکسیکو او دا برازیل دوی کې د چی نه دي پاتې دوی نه هغه انساني کرامت نه منځه لاړل نو تاسو خبر نه یې له دنیا نه زه چې دا کوم پراجیکټ ته کار کوم دا دومره وړکی پراجیکټ نه ده چې دلته طالب کې نښتی دی چې ته ودرېږه ما کندهار مدیریت کړو دا د کندهار موضوع نه ده 600 کاله زه باید په نیمې دنیا حاکمیت وکړم لیټ می ډو اټ ما مه په عذابه اوس دلته دې وړکي شي کې رانیولی ما چېرته 2-3 دانې ونې او غار مار او یو پښتون بیچاره دې رانیولی کله په شلاق کوی کله بندي کوی کله چیکه کمان مین دا نسل د دې وړ نه ده چې دومره تحقیر سي دومره ذلیل سي مه کوه دا کار په هر حال نو چې 2-3 منټه خبرې مې وکړې خدای دې چې تاسو وخت مې نه وي ضایع کړی ډېرې خبرې ما ته خوند هم نه راکوي ځکه یې کوم هم نه
نو که چاته مایکونه ورکوي ستانکزی مهرباني. مننه فیضان صاحب، والا چې خبرې خو دې خوند کوي او ټولو ترېنه خوند واخیسته، او چې خوند نه کوله 125 نفره بیا نه راتلل. نو ملګري خو دلته دي، مهرباني دې وکړئ تیار مایک کې دي، او څه ملګري چې راځي هغوی ته به مایک ورکړو. لمنه بخښنه غواړم. زبردست الله قسم زبردست. زه راغه سیاسي سپیسونه تر قربان شي ګراوند ریالټي ده. او دا خلک چې دي مونږ کنفیوژن کې وو. اول زه د ټول نه سخت کنفیوژن کې ما نو دا کنفیوژن سره دغه داسې روشنايي لګ راشي، ډیر زیات خوند دی وکړ، ډیر زیات خوند دی وکړ، ډیر زیاته مننه. بس خدای دې وکړي چې دغسې مخکې دوام ورکړي ورته سره کله ناکله نور خیر د ګپ شپ هم خوند کوي یا یومر ډېر خوند کوي، خو دغه شی هم والله ډېر خوند کوي. سړي هغه زړه راډاډه کوي. ډېره زیاته مننه. بس خیر اوسي جناب مارشال صاحب. زه خو اکثره دا وایم چې ته ماشاءالله تکړه نو بخیار یې او بخیار خلک چې غږېږي خوند کوي. تریخ حقیقت مهرباني